مغزي سکته داسې ناروغي ده چې پیښې هم ورځ په ورځ زیاتیږي. د دغې ناروغۍ یو لامل انوریزیم ده. موږ غواړو چې په دې برخه کې د زیاتو معلوماتو لپاره د مغزي سکتې عوامل څه دي، څه ډول یې مخنیوی کیدلی سي او علاج یې څنګه دی. د روغتیایي پروګرام میلمه مو ډاکټر میرعلي سادات سره صاحب دی او دوی ته هرکلی وایم. سادات صاحب په خیر راغلی خپرونې ته. پوښتنه هم کومه چې لومړی مهرباني مو کړې ده چې دلته مو له موږ سره برخه واخیستله. د دې ناروغۍ د زیاتوالي په برخه کې معلومات راکړئ چې دا په افغانستان کې د دغې ناروغۍ مهم لاملونه څه کیدلی سي، په نړۍ کې څه دي او په افغانستان کې څه کیدلی سي. مننه خاورین صاحب، د ټول نه وړاندې تاسو ته او د آشنا تلویزیون محترم اولیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. دماغي سکتې یا په طبي اصطلاح ورته سټروک ویلی شي او په عام اصطلاح ورته فالج یا ګوزڼ هم ویلی شي، یوه عاجله طبي ستونزه ده. اصلا په نړۍ کې د مرګونو درېیم عمده سبب دی او دا اصلا په مغزو کې د وینې د جریان د مختل کېدو نه رامنځته کېږي. یعنې د وینې اصلا د دماغ یوې برخې ته د وینې جریان قطع شي او ساحه خپله وظیفه د لاسه ورکړي، بالاخره د دې اعراض او علایم را پیدا شي. ډاکټر صاحب سادات، کوم ډول خلک د مغزي سکتې له خطر سره ډېر مخامخ دي او دا خطرونه څنګه کمیدلی سي؟ ښه پوښتنه ده. هغه خلک چې د دماغي سکتو سره ډېر مواجه کېږي هغه خلک دي چې مسن دي. مثلا معمولا سن د 45 کالو څخه زیات وي او زیاتره هغه خلک چې د 80 او د 80 کالو په منځ کې دي. هغه خلک چې هغوی لوړ فشار ولري او کنټرول شوی نه وي. هغه خلک چې هغوی د شکر ناروغۍ ولري، د غوړیو د وینې د غوړیو زیاتوالی ولري. هغه خلک چې چاغوالی ولري او د فزیکي فعالیتونو کموالی ولري. د سیګریټ څښل د دې دپاره یو غټ خطر دی. د الکولي مشروباتو استعمال د دې دپاره یو غټ خطر دی. همدارنګه مواد مخدر هم د دې دپاره یو غټ خطر دی. دغه ټول امراض د دې سبب کیږي چې په داخل د مغزو کې د رګونو جدار ضعیفه شي او د انوریزم د تشکل سبب شي. انوریزم په خپل د رګونو د جدار ضعیفوالي ته وایي چې هغه بش کیږي او په داخل د مغزو کې وینه ازادیږي، هغه په خپل د سټروک سبب کیږي. سادات صاحب، که چیرې یو ناروغ یو ځل مغزي سکته اخته سي، یعنې مغزي سکته خو عموما هغه هیوادونو کې به بیرته روغېږي او روغ پاتې سي، نو بیا څه وکړي چې بل ځل په دې ناروغۍ اخته نه سي؟ یعنې داسې پیښې هم شته؟ خاورین صاحب، بدبختانه هغه خلک چې یو ځل د دماغي سکته پیدا کړي هغوی کې چانس ډېر زیات دی نظر نورو هغه خلکو ته چې دماغي سکتې نه لري. خو په دې خاطر چې دوهم حمله ورته پیدا نشي یا آینده کې په نورو حملو باندې مصاب نشي، ښه خبره دا ده چې د خپل ډاکټر سره منظم په تماس کې وي، د تجویز شویو دواګانو څخه استفاده وکړي او هغه قاعدوي ناروغۍ چې دغه سټروک سبب شوي دي یا دغه دماغي سکتې سبب شوي دي هغه باید کنټرول شي. مثلا د لوړ فشار یا د شکر ناروغۍ یا د وینې د غوړیو زیاتوالی، دوی باید د صحي غذاګانو استفاده وکړي. مغزي سکتې نښې څه دي؟ د کورنۍ غړي خپل خپلوان څنګه پوه سي چې یو څوک مغزي سکته ورباندې راغلی دی یا شوی دی یا شریان پرې شوی یا څیرې شوی ده؟ ښه پوښتنه ده. د مغزي سکتو اعراض او علایم ډېر په آني شکل باندې شروع کیږي او زیاتره مریضان په مخ کې اعراض پیدا کوي. مثلا د یو طرف مخ کوږوالی ورته پیدا کیږي، مریضان په دید کې مشکل پیدا کوي، لیدلی نشي. زیاتره مریضان په خبرو کې اختلال پیدا کوي، خبرې نشي کولی. مریضان حافظه د لاسه ورکوي، د خپلې کورنۍ اعضا نه پېژني، حتی وخت نشي تشخیصولی. مریضانو کې په لاسونو او پښو کې فلج پیدا کیږي، یا د بدن نیم طرف فلج کیږي یا یو لاس یوه پښه فلج کیږي. زیاتره وخت مریضان خوراک نشي کولی، اسکاک نشي کولی چې هغه به د سوی تغذیې سبب کیږي. مریضان ودرېدلی نشي، ګرځېدلی نشي، په بستر کې پاتې کیږي. دا ټول هغه اعراض دي چې مریض ته دفتن پیدا کیږي او کله چې د کورنۍ اعضا دغسې اعراض په مریض کې وګوري باید ډېر عاجل شفاخانې ته مراجعه وکړي، ځکه که په وخت باندې تشخیص او تداوي شي د آینده انظار او عواقب به یې ښه وي، او که په وخت ونه رسېږي نو آینده عواقب به یې ښه نه وي. ډاکټر صاحب، یو دوه لنډې پوښتنې راسره. یو چې خلک څه ډول د دې مخنیوی کولی سي؟ آیا په دې مغزي سکته کې سپورت او دا شیان رول لري؟ ښه پوښتنه ده. په مجموع کې د دماغي سکتو د مخنیوي لپاره ډېر څه نشته دی، خو هغه څه چې کومک کولی شي هغه دا ده چې د ډېر پخوانه مثلا د دې د مخنیوي لپاره لارې چارې په کار واچول شي. مثلا مریضان باید منظم اکسرسایز وکړي، تمرین وکړي، فزیکي فعالیتونه وکړي، د چاغوالي څخه مخه ونیول شي. سیګریټ څکول دي دا باید بند شي، سیګریټ ونه څکل شي. یا نور هغه ناروغۍ چې دوی لري هغه باید په منظم ډول ډاکټر ته وخت باندې لاړ شي او هغه په کنټرول کې باید دوی ډېر زیات کومک وکړي چې هغه ناروغۍ د دې سبب نشي چې بالاخره سټروک ته ورسیږي او بالاخره د صحي غذاګانو څخه استفاده وشي.
که چېرته په وخت باندې دغه معیارونه په نظر کې ونیول شي نو په آینده کې د دماغي سکتو چانس کمیږي. ډاکټر صاحب میرعلي سادات، کور مادان ډیره مننه او د ډیرو مشرح تفصیلاتونه چې په دغه مغزي سکتې په اړه مو وړاندې کړل، اوریدونکي به طبعا ورته ګټور به وي افغانستان کې هم. د ستاسو نه مننه خبرین صاحب. کور مادان.